السلام علیکم ګران دوستان، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستان ټول به تاسو خبر یاستئ چې نن اصغر افغان یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر شو. نو راشد خان ولې د کپتانۍ نه لرې شو او پر ځای اصغر افغان ولې راغی؟ په دې راپور کې به تاسو ته دا معلومات وړاندې شي. د ویډیو نه مخکې که چېرته زموږ دا چینل تاسو نه سبسکرایب کړی، دا د سره سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه آل وهئ. د افغانستان د ملي لوبډلې د درې واړو بڼو لوبډلمشر راشد خان له لوبډلمشرۍ لرې او پر ځای پخوانی لوبډلمشر او اوسنی مرستیال لوبډلمشر اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو او راشد خان مرستیال لوبډلمشر شو. په افغانستان کرکټ بورډ کې نن د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي د رسنیو پر وړاندې نوی لوبډلمشر اعلان او راشد خان یې د هغه مرستیال وټاکه. فرحان یوسفزي په خپلو خبرو کې وویل چې د غوراوي کمیټې او د تخنیکي بورډ له سره ناستو او مشورو وروسته یې پریکړه وکړه چې اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې لوبډلمشر کړي. هغه وویل چې راشد خان په نورو لوبو کې هم ډیر مصروفه وي او همداراز راتلونکي کې اسیا جام او نړیوال جام هم لرو، نو اصغر افغان یې په دې لوبډلمشر وټاکه تر څو له تجربو یې ګټه واخلو. اصغر افغان په خپلو خبرو کې له کرکټ بورډ مننه وکړه چې په هغه یې باور وکړه او همداراز یې وویل چې مخکې یې هم 4 کاله د ملي لوبډلې لوبډلمشري کړې او ټول خلکو ته یې خپله وړتیا ښکاره کړې ده او دا ځل به هم هڅه وکړي چې یو بریالی لوبډلمشر شي. اصغر افغان چې 2 کاله د ملي لوبډلې لوبډلمشر پاتې شو، د 2019 نړیوال جام نه مخکې د هغه وخت عمومي رئیس عزیز الله فضلي له لوبډلمشرۍ لرې او پر ځای د یو ورځنۍ لوبو لوبډلمشر ګلبدین نایب، د شل اوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان او د ټیسټ لوبډلې لوبډلمشر احمد شاه وټاکه. د نوموړي د دغه پریکړې په اړه محمد نبي او راشد خان په ټولنیزو رسنیو کې غبرګون هم ښکاره کړ او دغه یې یو غلطه پریکړه وبلله. په 2019 نړیوال جام کې افغان لوبډلې هیڅ لوبه ونه ګټله. له هغه وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې لوبډلمشر بدل او پر ځای راشد خان د 3 واړو بڼو لوبډلمشر وټاکل شو او اصغر افغان یې مرستیال لوبډلمشر اعلان شو. راشد خان د خپلې لوبډلمشرۍ پر مهال د بنګلادیش او زیمبابوې سره 3 اړخیزه شل اوریزه لوب لړۍ ترسره کړه چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مساوي شوه. همداراز له بنګلادیش سره یوازینۍ ټیسټ سیالۍ هم ترسره او افغانستان پکې بریا خپله کړه. نو تاسو د کرکټ بورډ د دغه پریکړې څخه راضي یاستئ او که نه؟ موږ ته په کمنټ کې خپل نظر ووایاست. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.